نه مخکې یو درې شعر وایم چې په نیمه شپه چې د یادونه را چاپېر شي، په نیمه شپه چې د یادونه را چاپېر شي، بې خوبه شم او تر شمه غمونه را چاپېر شي. مننه و زما د کوم بچي هم فضاګانو ته خطې شي. حاضر استاد، زما د کوم بچي هم فضاګانو ته خطې شي، که چېرته ترې د ښه رهبر لاسونه را چاپېر شي. مننه، ډېره مننه. زما د کوم بچي هم فضاګانو ته خطې شي، که چېرته ترې د ښه رهبر لاسونه را چاپېر شي. او یو دم مې سلګي ونیسي خندا را ځنې واخلي، یو دم مې سلګي ونیسي خندا را ځنې واخلي، جانانه بې له تا چې ماښامونه را چاپېر شي. مننه. غزل مطلب ریحان صاحب چې بیخي نه عنوان شوم نه مضمون شومه سړیه، بیخي نه عنوان شوم نه مضمون شومه سړیه، تنها پاتې نقطه سر په زنګون شومه سړیه. ډېره مننه. بیخي نه عنوان شوم نه مضمون شومه سړیه، تنها پاتې نقطه سر په زنګون شومه سړیه. وطن صاحب شعر دی چې څو ځلې د اوښکو سره راغلم په خوله نه شوې، څو ځلې د اوښکو سره راغلم په خوله نه شوې، څو ځل درنه راغلې جرګې ستون شومه سړیه. ډېره مننه. څو ځلې د اوښکو سره راغلم په خوله نه شوې، څو ځل درنه راغلې جرګې ستون شومه سړیه. او شعر دی صدر صاحب چې قرار او سکون نه و بې له تا نه خو چې راغلی، قرار او سکون نه و بې له تا نه خو چې راغلی، ایله اوس په قرار شوم په سکون شومه سړیه. ډېره مننه. و رحیم صاحب شعر دی چې له درده چې تېر شوی وای څه بله لاره نه وه، له درده چې تېر شوی وای څه بله لاره نه وه، مجبوره شوم چې تېر د خپل ژوندون شومه سړیه. ډېره مننه. له درده چې تېر شوی وای څه بله لاره نه وه، مجبوره شوم چې تېر د خپل ژوندون شومه سړیه. او مقطع شعر دی چې حیران یم تصوره چېرته یې پیدا مې نه کړې، حاضر په هر یو درس ستا په لټون شومه سړیه.